درنو خوږو پښتنو وروڼو ته سلام د زړه د کومې نه او د مراکش نه د مراکش یعنې د مراکو د ښار مراکش نه 2 شپې مو دلته وکړې جامع دارالفنا مو یو شپه ډېره انجوی کړه او بازارونه مو وکړل په بل سهار چې پاسېدو نو جیوش کوارټر مو وکړو د یهودیانو جومات له تماشې له لاړو او هغه مو وکتو بیرته مو نور بازارونو کې سود سوداګانې وکړې شپې روټۍ مو په د سټیشن سره خوا کې مکډونلډ کې وخوړه د هغې نه مخکې مناره مال ته لړو ډېر مزېدار ځای دی ډېر ښه ځای دی لږه ګړکفي مړکفي پکې ده خو بهرحال د هغې نه به ځان لږ غونته بچ ساتئ او نور ډېر ښه موسم هم دلته ډېر ښه و ټمپریچر ډېر های خو بېګا خو ډېر ښه شمال رالوته او ډېر مزېدار موسم نن ساره پورې موسم خو اوس به تقریبا 12 بجې موسم لږ په ګرمېدو شو موږ وتوږي یو موږ دارالبیدا ته روان یو د کاسابلانکا ته په عربی کې یعنې دې د لوکل ژبه کې دارالبیدا وایي او هغه دلته نه 4 ساعته مزل دی انشاءالله هغې کې به یو 2-3 ساعته تېرو سټي سنټر به ایکسپلور کوو بیچ ته به ځو بیا مخکې ځو انشاءالله رباط باندې زموږ شپه دغه خیر کرب ته کړه خیر اراده دغه ده الله دې پکې خیر واچوي مننه دوستانو په خدمت کې سلام عرض دی مونږ د مراکش نه راووتو په سارا کې د مراکو چې کوم ښار دی مراکش ډېر بیزي ځای دی ډېر مزېدار ځای دی 12 بجې ته مونږ راووتو مونږ 2 ساعته مزل وکړو 200 کیلومتره مزل مو وکړو او 80 کیلومتره مزل راته پاتې دی مونږ کاسابلانکا ته روان یو په لوکل ژبه کې ورته دارالبیدا وایي زموږ په ښي اړخ باندې د ستاد ښار دی دا ډېره مشهور ټاون دی ښایسته بانډه ده مزېدار وړوکی غونته ځای دی دا هم د کتو ځای دی دې ته هم لږ ساعت کې ورته ویږو بیا چې دارالبیدا ته ورسو هلته نه تاسو له بیا اپډیټ درکوو او کاسابلانکا یو ډېر مشهور ښار دی پکې اسلامي سربراهي کانفرنس شو په یو ټایم کې او د هغې دپاره ډېر مشهور و مونږ چې واړو نو مونږ دا نوم اورېدلی دی او زه خو د 2 ځله مخکې هم راغلی یم خو زما دا ملګري به ورته ګړومبي ځل ځي نو مونږ سره انجوی کوي په هغې کې ښه مزدار بیچ هم دی او سټي سنټر هم ډېر مزېدار دی او فلحال دا سارا وګورئ او په دې سارا کې دا کورونه وګورئ